وسلې پر ځمکه کېږدئ او قلم واخلئ، ځکه چې یو نالوستی هیواد هیڅکله خپلواک کېدی نه شي. دا د انګریزي استعمار څخه د افغانستان د ازادۍ د ترلاسه کولو څخه وروسته د خپلواکۍ د اتل شاه غازي امان الله خان لومړنۍ خبرې وې. نن د افغانستان د خپلواکۍ د اتل او پخواني پادشاه غازي امان الله خان یو شپېتم تلین دی. شاه امان الله د 1919 میلادي کال چې د 1228 زیږدیز کال سره سمون لري د زمري د میاشتې پر 28مه نیټه په بشپړ ډول د افغانستان خپلواکي اعلان کړه، خو له همغه وخت راهیسې د هغه محبوبیت لا هم د خلکو په زړونو کې دی. هغه د امیر حبیب الله خان زوی او د امیر عبدالرحمن خان لمسی دی، خو د تاریخ پوهانو په باور د خپل پلار او نیکه پر خلاف د انګریزانو پر وړاندې د هیواد د خپلواکۍ لپاره ډیر اوچت او اغیزمن ګامونه اخیستي دي. یو شمېر تاریخ پوهان وایي په هیواد کې د پوهنې، حقوقي او عدلي نظام رامنځته کول او په ځینو نورو مهمو ټولنیزو موضوعګانو کې د هغه بې شمېره کارونه او اصلاحات د دې لامل شول چې لا اوس هم د خلکو په منځ کې ځای ولري. هغه د خپلې واکمنۍ په 10 کلنه دوره کې د پوهنې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره د زده کړې امکانات برابر کړل. د روغتیا، بیا رغونې، د رسنیو د غوړېدا، د اساسي قانون او هم د حقوقي او عدلي نظام د جوړېدو او داسې نورو ډیرو مهمو ټولنیزو برخو کې د پام وړ ګامونه اخیستي چې د افغان تاریخ پوهانو په اند همدا لامل دی چې شاه غازي امان الله لا اوس هم د خلکو په زړونو کې خپل ځای ساتلی دی. غازي امان الله خان دې ته ډیر لیواله و چې د آبادۍ او د ساختمانۍ او د رغونې په برخه کې افغانستان ته کار وکړي. نو په همدې بنا موږ ویلی شو چې غازي امان الله خان په اصطلاح د افغانستان د آبادۍ مؤسس هم ګڼلی شو. وروسته له امیر شیر علي خان څخه غازي امان الله خان وکولی شول چې ملک ته ډیر کار وکړي د اقتصاد او د عمرانۍ او د آبادۍ په برخه کې. مثلا موږ د دې یادونه کولی شو چې غازي امان الله خان په خپل کم وخت کې 10 کلونو کې وکولی شول چې فابریکې هیواد ته راوړي، کارخانې آبادې کړي، د کابل او د جلال آباد سرک، همدارنګه د دارالامان ماڼۍ، د جبل سراج فابریکه، بعضې ډیر کارونه د لارو کې د هوټلونو جوړول، په کندهار، کابل او مزار شریف کې د برق سټیشنونه جوړول. شاه غازي امان الله خان 10 کاله پر افغانستان واکمني وکړه، خو له هغه وروسته دی په کور دننه له بغاوت سره مخامخ شو. انګیرنه دا ده چې ځینو مغرضو کسانو د هغه اصلاحي پروګرامونه نه خوښول او پر وړاندې د یو شمېر هیوادونو په لمسون راپورته شول چې په پای کې پاچا له افغانستانه ووت او ایټالیا ته لاړ. ما امان الله را از به عنوان کسی که 2 کار مهم در تاریخ معاصر افغانستان انجام داد میشناسیم. یکی استقلال افغانستان و دومی تجدد و نوآوری و در هر دو زمینه اگر دقت شود ایشان کارهای بسیار مهمی انجام داد که شاید در گذشته و چیم در پس از آن نظیر کمتر یا اصلا نداره. شاه غازي امان الله خان 10 کاله له هیواده لرې په اروپا کې د جلاوطنۍ شپې ورځې تېرې کړي او هلته یې د 1499 کال د سور په 15مه نیټه له نړۍ سترګې پټې کړي. د شاه غازي امان الله مړی د هغه له وصیت سره سم افغانستان ته راوړل شو او په جلال آباد کې په خپله پلرنۍ هدیره کې ښخ شو.